الله الرحمن الرحیم. نن هم زموږ سلامونه قبول کړئ د ننګرهار څخه. نو د ننګرهار نه اوس روان یو د پکتیا په طرف. راسره د ما ګران ترون هم دي، حاجي غازي او ورسره شهباز خان. انشاءالله چې پکتیا ته ورسېږو په خیر باندې، خپله ویډیو به مخکې جاري ساتو. تاسو ټول نه دا هیله کوم چې ویډیو کې تر اخره پورې راسره پاتې کېږئ، ویډیو شیر کوئ نورو ملګرو سره. دا هم په خیر د کابل لوګر لوی لارې ته راورسېدو او د مازدیګر د لمانځه دپاره هم یو ړنګه شاړ شانته بریک واخیسته. نو تاسو باندې به د لوګر بازار هم ګورو، خدای دې وکړي چې په رڼا کې ورسېږو. دا وخت د مازدیګر تقریبا په قضا کېدو باندې ده، دغسې په رڼا کې ورسېدو. نن ورځ به انشاءالله ټوله ویډیو د لوګر او د پکتیا کوو. دا هم په خیر راورسېدو پکتیا تیرې کنډو ته، او په تیرې کنډو کې دا هغه ښکلی جومات ده چې تقریبا په سوشل میډیا باندې خو ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي. خو نن به زه کوښښ کوم چې دا جومات به تاسې باندې په منځ کې وګورم. جومات ما خپله هم په منځ کې نه دلدلی، نو انشاءالله اوس به زه په دې ویډیو کې جومات په منځ کې هم ګورو. دا ماشاءالله بیا د جومات منځ ده، خلک لمونځونه هم کوي. تاسو ټول نه دا هیله کوم چې ویډیوګانې د ما ټولې درسره شیر کوئ چې خلک نور زړونه ښه کړي، په افغانستان کې توریزم ته کار وکړي، ګرځېدلو ته کار وکړي، چکرو ته ډېر وخت ورکړي. نو افغانستان ډېر یو ښکلی ځای ده، ډېر د ګرځېدلو ځای ده، خو افسوس په دغه ځای باندې چې خلکو ته ډېرې منطقې نه دي معلومې. اوس دغه کوم ځای کې چې زه موجوده ولاړ یم دا د پکتیا تیرې کنډو ده، او دا هغه جومات ده چې دې سره ښه خواوشا هوټل هم شته، دوکانونه هم شته، هر رقم سهولیات موجود دي. دا هم بیا د موږ کور کلی زاو ګل ده، زاو خاني کلا. پوره ویډیو لپاره به انشاءالله بیا هم راځم. اوس باران ډېر زیات ده، ویډیو سمه پوره ترتیب باندې نه کېږي. دا هم بیا د پکتیا غلګۍ سیمه ده. دلته ماشاءالله دومره ښکلي جوماتونه جوړ شوي چې په دې جوماتونو کې هم ښځینه جوماتونه شته او هم مردانه جوماتونه شته. خلک راځي د خوست غټ لاین ده، خوست څخه خلک ځي یا د خوست نه راځي پکتیا ته، نو د لمانځه په ټیم کې یا بغیر د لمانځه نه هم دلته دمه کوي، ځکه دلته دوکانونه هم شته او د دمې کولو دپاره هم ځایونه جوړ کړي دي. تشنابونه ډېر په ښه سویه باندې تشنابونه جوړ کړي دي. نو راځئ دا جومات هم ټول در باندې ګورم. ویډیو تر اخره پورې درسره ګورئ. زه په هره خبر کې بار بار دا خبر کوم چې ویډیو شیر کوئ چې هر هغه کس ته ورسېږي چې افغانستان مبارک یې دغه سوچ ده چې افغانستان ټول لوټ وي تیږي تباه او برباد ده. نو هغه خبرې نه دي. افغانستان ډېر ښکلی ده، ډېر زیات ښه جوړ سوی ده ماشاءالله. راځئ چې ټول جومات در باندې وګورم او ټول
دا هم بیا د پکتیا سټو کنډو ده. ماشاءالله ډیر ښکلی موسم ده، ډیر باراني موسم ده. په غرونو کې ټول ګلان راشن شوي دي. د لارې په وجه ډیر معلومیږي نه، خو زه را زوم کمه بیخي دا سروالی که درته کې معلومیږي دا داسې یو بوټی داسې مکمل ګل کوي. خو باران بیخي تیز د ویډیو هم زیاته نه سم چې کوی د باران له امله.